لومړی موټر چې دغه ځایګي ته راورسېد بیا تیاري ټک پر کړی و دوه بیا هغه پای ته وه یو بیا دوه ډسلایچي موټران وه چې ټول هغه چې پکې سپاره وه زنانه وه ماشومان ډېرې سوي دي دا پېښې دا خو بیخي یو تر کتاب لا ډېرېږي بله شپه یو واده دلته بمبار کوي اویا پنځه اویا نفره ماشومان وو ښځې وو عاجزې وو نرام شهیدان شول داسې ډېرې واقعې پېښ سوي دي ومساکلا کې هغه واده وو تله واده ته بس یو ځای چاپه راله بالا هغه بیا وینې تیارو وویشتله دا بونګاکه دا پنځه دو دغه اویا وه که پنځه اویا نفره شهیدان شول نور ښځې دلته چاپه راله پر دغه ځای باندې شروع شوله نو دغه د واده کسانان چې وه دا را روان وه د خپل د واده مراسم یې پر ځای کوئ راتله دلته نو هغه چاپه پر دغه ځای د کوپه راله د دې ته پیاده کښته کړله دوی راله هغه دوی سره شوله بیا د هغو کسانانو کې هغه باندې ولې چې چاپه پر لس نیم بجې باندې چاپه شروع شوله پر لس نیم بجې باندې بیا دوی دغه کې هغه باندې ولې چې دغه مه کوئ ټکان مه کوئ دوی دا نه کوله چې دا ټکان بند چې دغه پیاده و ټکان باندې کوله نو په دغو کسانانو کې دغه تقریبا په د ښځو تر نره پورې 40 کسان په شهادت ورسېدله یوه پې وویشتل چې اجزاو په خونه نه و تر هغه پسې وویشتل هغه پسې وویشت په بله پسې ګور اخسره د هغه خونې دغسې ووته د باندې د ټکټر چې الله ولاړو تر هغه لاندې انسانان اوس هغه چې الله سربیره په ګاډۍ کې سربیره وویشتل تر هغه چې الله لاندې شهیدان وکړ دغه وطاقونه یې وویشتله نو اول یې دغه وطاق وکښې ګوره دا غارونه ټوله دغه بمبارې ته داسې ورته وګوره دا ټوله داسې غارونه یې کښلي دغه وطاق یې وویشتې پسې دغه وطاق یې وویشتې دا غارونه ټوله دغه بمبار ګوره دا بدنه مدنه ټوله نړولې ده یو بل د اکا زوی مې و هغه زما د اکا په هغه خوا کې دی چې دا اوس ټاټ غوټه دی خوا ته همسایه دی نو اوس په هغه کې یو هلک شهید کړی و نو دا وطاقونه یې کړل داسې سر راپټاو کړل وینه دغه زموږ د کور تقریبا 8 نفره را شهیدان کړل دغو نظرونه مې راسره وکړي داخله و او خارجه ټوله سره یو ځای وه